د اختر د منځ د پاره چې یو انسان راشي او دنه یو رکعت شوی دی یا تینا صرف دا تکبیرونه تلی دي یا دواړه رکعتونه تلی دي نو دې به څنګه طریقې سره د اختر د منځ برابرای زموږ عزتمندو په دې ویډیو کې زه تاسو ته دغه مسله بیانوم نو دا ویډیو ضرور وګورئ دا انتهایی ضروری مسله ده اختر پورز باندې ډېرو خلکو سره دا مسلې را پیښیږي او هغه منځ ته نه اسې بیا ګډ وډ شي اسې ځان له د اختر د منځ ضایع کړي چې رکعت نشوي دی بیا طریقه نه ورځي ځکه چې الله اکبر تنه تلی هغه درې پیره یا تنه یو رکعت تلی دی یا تنه دوه رکعتونه تلی دي نو دې وسنګ طریقې سره د موز برابرای نو په دې ویډیو کې زه تاسو ته دغه صورتونه بیانوم چې دا صورتونه چاته را پیښ شي چې یو رکعت نه وشي دوه رکعتونه تی وشي نو دې وسنګ طریقې سره د اختر د موز برابرای نو کوشش کوئ دا ویډیو وګورئ او د ثواب په نیت باندې اختر راتلو نه مخکې پهلو کې مخکې شیر کړئ چې ټول مسلمانانو ته ورسیږي او بھرپور فائدې ته واخلي نو راځو دغه ویډیو طرف ته چې چانه اختر دامونس وشي نیمه کې راشي نو دې به څنګه طریقې سره کوي دغه باره کې ویډیو ته غوږ شئ نو زموږ عزتمندو کم انسان چې د اختر منځ په منځ کې راشي یعنی اختر منځ نیم شوی دی او دې پکې رالو د دې تقریبا 4-5 صورتونه جوړېدای شي یو هغه کس چې هغه نه صرف تکبیرونه تللی دي او بل هغه کس چې هغه نه مکمل رکعت تللی دی او چانه دوه رکعتونه مکمل تللی دي تحیات کې امام سره شامل شو او چانه مکمل د اختر منځ لاړ شي نو دا قسمه خلک پس څه کوي بیا نو سمجتمندو په توجه سره ورته غوږ شي ښه یو تاسو ته زه په اسانتیا سره او وضاحت سره بیانوم ټیک شو نو ټول نه اولنی صورت دا ده کنه اولنی صورت چې دی رالو یو کس ته اختر منځ د پاره رالو او پړومبي رکعت کې د امام سره شامل شو نو پړومبي رکعت کې خو چې شامل شي کنه نو ولا اله غیرک نه بعد موږ د اختر منځ طریقه بیان کړی دا ولا اله غیرک نه بعد درې پیری الله اکبر ویل دي کنه درې پیری الله اکبر ویل دي او دا کس چې کله رالو منځګزاره چې کله رالو نو دنه دا درې پیری الله اکبر شوی دي دا تنه تلی دي امام الحمد شروع کړی دا الحمد شروع کړی دا یا صورت شروع کړی دی نو په دې حالت کې دې سکی نو دې حالت کې بدی داسې کوي چې هغه امام الحمد شروع کړی دا کنه الحمد شروع کړی دا یا سورت شروع کړی دی بس دې بزر اختر مزنیتو کې الله اکبر بکی لکشن تلاسونه به توتلی او هغه به سبق شروع وي خو دې بزر دلته د تکبیرونه برابر کی ضربو کې الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا بو درې پیری به الله اکبر کې بس لاسونه به اوتلی او بس امام سبق ته بیا غوږ کېږدي یو صورت دا شو ټیک شو ها اوس دویم صورت دې چې کله رالو کنه دویم صورت ته خدا دې چې کله رالو منځګزاره د اختر منځ په منځ کې رالو نو امام په سبحان رب العظیم کې دی سبحان رب العظیم کې امام سره دې شامل شو نو پس کوي نو دې کې دوه صورت دي چې دې څنګه رالو امام په سبحان رب العظیم کې دی کله ته دا یقین دي چې زه په ولاړ باندې درې پیری الله اکبر ویل شمه خدا خو بیا وکي الله اکبر په ولاړ باندې وایي او بیا به زر رکوع کې امام سره شامل شي او کچره د دا یاره ده چې زه دې په ولاړ باندې الله اکبر ویم نو مانه د سبحان الله العظیم نه امام روچتیږي نو بس په دې صورت کې به بیا څه کوي په دې صورت کې به الله اکبر بکی لږ شانتي قیام به وکي که سکند نیم سکند لږ شان قیام به وکي او سبحان رب العظیم ته بس ډایرکټ ټیټ شي اوس سبحان رب العظیم دې کنه نو سبحان رب العظیم ویل پر رکوع کې دا سنت دی او دا نور چې دی کنه دا الله اکبر دا ضروری دی کوره ښا نو دی به دا سبحان رب العظیم په ځای باندې الله اکبر درې پیره وای درې پیره به د سبحان رب العظیم په ځای باندې الله اکبر وای دا تکبیرونه کم چې ولا اله غیرک نه بعد دی کنه دا په رکوع کې وای په سبحان رب العظیم په ځای باندې به الله اکبر درې پیره وای خو سبحان العظیم په حالت کې چې الله اکبر درې پیری وي لاسونو به بیان اوچتي لاسونو په ګوډو باندې پراته وي او دی به الله اکبر درې پیری وي که درې پیری د الله اکبر برابر کړ دینه بعد که چرې د سره وخت وي کنه امام لا پاسېدل نه دی بس ورپسې سبحان ربي العظیم هم ویل شي او کنه امام پاسېدو بس خیر دې وسره ډایرکټ پاسي سبحان ربي العظیم ویل دا ضروری نه دا فرض نه دي دا سنت دي کچا ویل بیا هم کېږي کچا نه ویل بیا منځ کېږي په منځ باندې څه فرق نه پروزي ټیک شو نو که رکوع کې امام سره شامل شي رکوع کې به د سبحان الله العظیم په ځای باندې تاسو الله اکبر بیا وایي ټیک شو دا دویم صورت شو اوس دریم صورت ته توجه وکړئ ښه دې چې رالو امام د رکوع نه اوچت شوی دی سجدې کې ورسره شامل شو یا په دویم رکعت کې ورسره شامل شو نو چې امام رکوع نه اوچت شو بیا هم بس رکعت تللی دی کنه نو چې کله دی امام سره په دویم رکعت کې شامل شو یو رکعت نه مکمل لاړو یو رکعت خو چې څنګه لاړو دنه دی امام سره الله اکبر کړ
نو بس دا یو رکعت خو به امام سره وکي، امام سره به ولاړي چې څنګه الله اکبر کې دی به خاموش شي، چې کله امام صورت برابر کی کنه صورت نماز به درې پیری الله اکبر وای، په دریم پیری به الله اکبر صلی الله سنو تل ډایرک به بیا سلورم پیری باندې الله اکبر وای سبحان الله العظیم تبلار شي. دا رکعت به کمپلیټ کی. اتحیات باندې چې څنګه امام کینی کنه چې څنګه سلام وګرځي نو د کم کس نه چې رکعت شوی دی رکعت نه تللی دی دی به تر عبده رسول پر سبق وي دی به چپ شي، چې څنګه امام سلام وګرځي بس دی به ودرېږي، چې څنګه دی ودرېږي کنه بس سبق په ابتدا نه ډایرک شروع کی سبحانك اللهم به شروع کی او سبحانك اللهم هم وای الحمد هم وای سورت هم وای، چې څنګه سورت برابر شو کنه سورت چې څنګه ویلې بس دینه بعد به دې ځکه تاسو تکبیرونه وکړي، دا درې زائد تکبیرونه چې دي دا به دې ځکه تاسو کوي. خاص صورت نه بعد چې رکعت شوی دی صورت نه بعد به بیا الله اکبر درې پیری وای، یو ځل به الله اکبر کی لاسونه بکلو کی، بیا الله اکبر لاسونه کولو، بیا دریم ځل الله اکبر لاسونه بوتلی، پس څلورم ځل باندې به سبحان الله العظیم ته ټیټ شي او الله اکبر به وسره وای. نو چې یو رکعت چانو شو کنه دا د لومبانه رکعت او دا دویم رکعت والا برابر شول، امام سره الله اکبر چې د ویل دي هغه د صورت نه بعد ویل کنه او دا یو رکعت چې ځان لکه دی کوم د صورت نه بعد ویلي نو لومبانه او دویم رکعت د دواړه یو شانته شول. ښه دا شو دریم صورت. اوس څلورم صورت دی چې رالو په د دویم رکعت ښه د دویم رکعت په رکوع کې امام موجود دی، نو د دویم رکعت په رکوع کې چې موجود نو مدغه خبره ده چې څنګه دی لاړو الله اکبر کل سبحان الله العظیم کې سره شامل شو نو درې پیری به الله اکبر وایي. کبیا ور سره وقفي امام لانه دی اوچت شوی بس دې ورپسې سبحان الله العظیم وایي، که امام اوچت شو دې مو سره ډایرک اوچت شي. دا رکعت خو امام سره برابر کو بچ امام کله سلام وګرځي دې ځان له دویم رکعت ته پاسې دو عمدک طریقې سره به دا دویم رکعت برابر کی، یعنی سبحانك اللهم بوي الحمد بوي صورت بوي صورت نه بعد به درې پیری الله اکبر لاسونه کولو په دریم ځل الله اکبر سره بلاسونه وتلی او څلورم ځل باندې به الله اکبر وایي بس ټیټ پشي او دنه پس سم منځ ده. ٹھیک شو. اوس بل خبره دام انتهایی ضروری خبره ده چې دنه دواړه رکعتونه تللی دي د چرالو امام سره په سجدي کې شامل شو یا امام سره په قیدی کې شامل شو اتحیات کې شامل شو، اوس په دې څنګه طریقې سره داموز برابرای وسمې ستمندو اوس په دې عمدہ طریقې سره چې څنګه د اختر د موز د طریقه ده، یعنی الله اکبر بکی امام سره په قیده کې شامل شي، چې کله امام قیدی کې وسره شامل شو کنه نو امام چې سلام وګرځي بس دی به ودرېږي سبحانك اللهم به شروع کی ولا اله غیرک پورې چې څنګه سبق وایي کنه بس ولا اله غیرک نه بعد به درې پیری الله اکبر کوي، یو پیر الله اکبر دویم الله اکبر په دریم ځل الله اکبر بکی لاسونه بوتلی او اعوذ بالله بسم الله به وای سورت الحمد بوي سورت بوي دا رکعت په برابر شي. دویم رکعت لبه چې څنګه تاسو راوچت شي کنه الحمد به شروع کوي سورت په وای سورت نه بعد بیا درې پیری الله اکبر لاسونه بوتلی په څلورم پیری به الله اکبر سره سبحان رب العظیم ته ټیټ شي، درې پیری سبحان رب العظیم بیا برابر شي سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد بس سجدي ته بلار شي بیا او بس اتحیات باندې بکینی او دا اتحیات په تر اخره پورې ورسي بس موږ بیا سلام وګرځي بس موږ به برابر شي. بس دا دغه صورتونه چې چان اختر موږ کې رکعات نیم وشي دا د دې طریقه وا. ټیک شو. دا صورتونه پکې را پیښې دي شيخه خجی ټولونه اخیری صورت پکې دا ده کنه چې چانه د اختر موږ مکمل وشي د چراغلو د اختر موږ ته نشوي د امام ته سلام ګرځول دي اوس په دې سکه نو زمي عزت مندو بس چې د نه لاړو د اختر موږ بس د اختر موږ بیا دی یوازې نشي کولی ښا د اختر موږ په جمع کېږي ځان له د اختر موږ نشي کولی بس اوس ته تللی دی. ټیک شو. بس په دې بیا توبه او استغفار به کوئ بیا تاسو چل به تاسو کوي کنه چې لږ ناوخته ټایم شي داسې د انور لږ راښکاره شي کنه اشراق ټایم وغیره لږ لیټ شي نو دا ټایم بس بیا به طور توبه یو څلور رکعات نفل وکړي خو په کور کې به کوي ښا څلور رکعات نفل وکړي او په دغه باندې توبه او استغفار وکړي چې الله تعالی موږ ته دا ګناه معاف کړي چې موږ د اختر موږ لاړو. ټیک شو. او کوشش وکړئ دا ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کې مخکې پهلو کوي چې ټول مسلمانانو ته ورسیږي او د اختر د موږ د په صحیح طریقې سره ازده کی او صحیح طریقې سره ادا کی. ټیک شو. الله رب العزت مو خوشاله واسطه دعاګانې کوي دعاګانې مکو الله په امان.